سلامونه. په ټیک ټاک کې چې کله اډر راشي نو لیبل به څنګه اخلي، څنګه به یې کسټمر ته لیږي. په هغې باندې سکرین درسره شیر کومه. کله چې ته خپل ټیک ټاک سلیکټ سینټر ته لاړ شې، هغه خلاص کړې نو هوم پیج کې به تا دلته ښکاري اډر ټو شپ. که دلته کلیک کړې نو هغه اډر ته ځې چې څو اډر تا ته راغلي هغه اډرونو ته ځې دلته. او که دلته نه ښکاري یا دلته نه، په دې طریقه هم کې دلته د اډرز لیکلي، اډرز باندې کلیک کړه نو دا منیج اډرز ته خپله وشو. او دلته به د سکرین چې خلاص شو دلته ګوره ټو شپ یو اډر ده او څلور هیڅ مې شپ کړي دي. نو ټو شپ یو اډر ده، دا وګوره دې سره دلته لیکلی کریټ پلس پرنټ لیبل. دې باندې چې کلیک کړې نو دا لګیا ده، دا لیبل خپله اخلي د کسټمر دپاره. دا کسټمر ته یې لیبل واخیستو، دا لیبل ده. نو دا لیبل به مونږ پرنټ کوو، بیا به دا په پروډکټ لګوو. دا اوس ما واخیستو، دا لیبل ده، پرنټ مې وواهه. دا ګوره پرنټر ما لګولی ده.